داسې زړه مې په ځان سوځي ها اها چې مې یار د خوا نه خوځي ها اها خلق ټول لاړو دیدن له د جانانو ما ته وایي دی به نه ځي ها اها خلق ټول لاړو دیدن له د جانانو ما ته وایي دی به نه ځي ها اها د یار سرو شونډو ته زړه ټینګول ګران دي وای د زاهد خان د خولې اوبه ځي ها اها خپل یو نظم بر سره شریکم پخوا چې زه وړوکی وم پخوا چې زه ورکوټ وم ما سیکل واغسته د خلکو راته وې دا دې څه غول واغسته پخوا چې زه ورکوټ وم ما سیکل واغسته د خلکو راته وې دا دې څه غول واغسته میلې ته چې زه تلمه زه ډېر خوشحالېدمه ما وې جاز به راولمه هلته په میله کې یو سیکل ته مې نظر شو ما وې حاجت مې سر شو یو دوی دلالانو د یو بل نه ګڼکپانو په صفت راته ګویانو وی نوم یې د سیکل دی خو د جاز په شان رفتار کوي مقابله به یې د چاپلار کوي چې ما یې واورېدو صفتو زما زړه شو راوچتو ما یې زه اخلم دا ساعتو سیکلو د شپېتو ما په سل واغستو د خلکو راته وې دا دې څه غول واغستو نو د میلې نه مې بهر کو غم مې ځان ته په سر کو په مصري مې برابر کو چین یې غورځوو په ټوله لار رالیړه شین کو په ځان مې ماسپښین کو وی پاتې شپږ روپۍ په څه به خورم ډوډۍ سړی چې خدای کړی په لاره را روانو مجو ټیر راته پنکچر شو چل چل کې مازیګر شو مصري له مې بیا بوتو هغه چې وکوتو یو میخ پکې پروتو 5 روپۍ یې واغستې 1 روپۍ شوه پاتې په ما خولې را ماتې د مصري نه را روان شوم وخته چې په خپل ځان شوم زه ډېر زیات په خفګان زده مې نه و ټکټ مې د پیدل واغسته د خلکو راته وې دا دې څه غول واغسته نو پیدل پیدل راتلمه په لاره ګډېدمه د ولږې خورېدمه بانګونه یې د ماښام وې چې راغللمه کور ته کېناستمه شکور ته نو پخکړې وپیتي ما راویسته سمدستي سړی د خدای ساتي یوه ډوډۍ مې وخوړه او 2 مې کړې تمامې پلار مې ووهلې جامې نو چې وای کتل چې وای کتې دانې ما وکړې ډېرې بانې په ما یې وکړې کانې نو پلار مې راته ویل چې خرڅې کړي دي په چا دي او تا وړې په غلا دي ما ویل نه یم خبرو ته یې هسې زورورو او پرې مې د وسر نو مور مې شوه تر منځه په دې چل مې ته ځان خلاص کو دادا لور ته لاس کو نو د کوره راووتمه په منډه تښتېدمه د غم راواغستمه او شپه به کوم ځای کوم دا مې غم بل واغسته د خلکو راته وې دا دې څه غول واغسته نو ثابته شپه بهر زه ځان له غم په سر د کوره مرورم داسې ښکارېدم لکه فوجي چې په مورچه کې منو صاحب داسې ښکارېدم لکه فوجي چې په مورچه کې زه ناست وم په باغچه کې نو د خپل کلي نه لاړم د ځان سره جاړم په څه به خیرات غواړم روان په یو کوڅه کې ناڅاپي بانګي ښکاره شو ما وې زه کار مې وشو نو څادر مې پې ورخور کو بانګي لږ شانتي شور کو په مرۍ مې وله زور کو بانګي مې و په ترخ کې غلی غلی په لار تلمه یو کس پې ولیدمه نو راوینې وم کلکو زورور هغه هلکو د خولې نه ډېر سپکو کنځلې ډېر کول چې تا خو کور زموږ برباد کو جو سر مې وله مات کو نو ځان مې ورته قار کو بانګي مې ورغزار کو او تیز مې خپل رفتار په شر کې دغه هلک نه مې چپل واغستو د خلکو راته وې دا دې څه غول واغسته نو د دغه ځای نه لاړم په زوره زوره سالم په چپل به پولې والم پولو والا چې لاړم وې پټ کړی چپل دی او نه صحیح داغل دی نو چپل چې مې را خلاص کو په قار مې ورته باس کو او ځان مې ته خلاص ما ویلې زه غل نه یم دا غل به دې جوړ پلاري د غلا سره به یې کاري نو پوزه ډمامه شوه ته جوړه خق وایمه شوه همغټه هنګامه پولیس راپسې د قاره ټوپک چل واغسته د خلکو راته وې دا دې څه غول واغسته نو د پولیسو نه فرار شوم مجرم اوس د سرکار شوم بې وجې ګناهګار شوم کور ته چې راتلمه چې د 2 شپې ماښام و ډاکټر بدالحکیم صاحب کور ته چې راتلمه نو د 2 شپې ماښام و خدای کړی ناکام و نو پلار مې و غوسه کې ولاړ په دروازه کې او مور بورچخانه کې نو مور مې آواز وکړو زما مشري رور ته چې رای ولی کور ته نو رور مې کړم دننه ما وې ډېره مننه وې لرې شه په منه نو قار راله راغی خو تو مې په ځان تېر کو د ده دا قار مې هېر کو نو مور مې کړم خواته ما پېښې وکړې لالا ته او مور مې کړم خواته ما پېښې وکړې لالا ته او نه شی مې د ذهن له ورک خیر را به شي
مور مې کتل ما ته نږدې کړم خوا ته ما پېښې وکړې لالا ته ډوډۍ چې مې وخوړه جو پرېوتم په کټ کې خو برېښ مې و په سټ کې نو سهار سکول ته روان شوم سهار سکول ته روان شوم اوس جوړ ښکلی انسان شوم خوشحاله زاهد خان بالپین نظره نه هم مې پنسل واغستو د خلکو راته وې دا دې څه غول واغستو یو جهان مننه